د پرون خپلواکي د نن بلواکي او زورواکي مونږ چرته وو چرته یو او چرته زو. افغانستان د نړۍ په معاصر تاریخ کې له هغو لومړنیو ختیځو هیوادونو څخه و چې خپله بشپړه سیاسي خپلواکي یې ترلاسه کړه. په 1919 میلادي کال کې د افغانستان خلکو د غازی امان الله خان هغه غږ ته لبیک ووایه چې د خپلواکۍ د جګړې لپاره یې اوچت کړی و. امان الله خان او د هغه مشروطه غوښتونکو ملګرو له ډېرې مودې دا هڅه کوله چې د هیواد کورنۍ او بهرنۍ خپلواکي ترلاسه او افغانستان د پرمختګ او تمدن له کاروان سره یو ځای کړي. د غازی امان الله خان تر مشرۍ لاندې د خلکو د سترې سرښندنې په برکت افغانستان خپلواکه او له اوږدې مودې وروسته داسې خلک واک ته ورسېدل چې په قانون، ټولنیز عدالت، مدني ژوند، پوهنه، پرمختګ او انساني ژوند یې باور درلود او غوښتل یې چې د افغانستان خلک له پیړیو پیړیو تیارو څخه د رڼاوو او بریاوو په لور بوځي. د غازی امان الله خان لومړنۍ لاسته راوړنې او ستر سیاسي بریالیتوبونه د خپلواکۍ ګټل او نړیوالو ته د هغې ورپېژندلو. تر هغې وروسته د اماني نهضت ستر اهداف د ملي یووالي او وحدت تامین او د هیواد ترقی او پرمختګ و. له همدې امله پراخه سیاسي، اداري، اقتصادي، نظامي، کلتوري او ټولنیز اصلاحات پیل شول. د اماني نهضت اصلاحات د هیواد د پرمختګ لپاره د مشروطه غوښتونکو هیوادپالو د ارمانونو عملي کولو او په دغه برخه کې کلتوري او ټولنیزو اصلاحاتو خاص مقام درلود. په دې ترڅ کې ښوونې او روزنې ته ځانګړې توجه شوه. غازی امان الله خان د قانون په حاکمیت او ولسواکۍ عقیده درلوده او غوښتل یې چې قانون واکمن وي او له همدې امله یې د اساسي قانون په ګډون څه کم 80 قوانین او نظامنامې د لویو جرګو او نورو اصولي پړاوونو له لارې نافذ کړل. د اصلاحات له خپل ځان او کورنۍ پیل کړل. د شاهي کورنۍ امتیازات محدود کړل. په خانانو، ملایانو او مذهبي کړیو یې دولتي تنخواه‌وې ودرولې. خواسته های جوانان افغان در پهلوی حصول استقلال کامل سیاسی کشور، اصلاحات در امور اداری و تشکیل یک حکومت مشروطه که شاه در آن مطلق العنان نباشد و مردم هم در تصمیم گیری نقش داشته باشند را در بر داشت. از همین جهت بعد از حصول استقلال و کسب شناسایی بین المللی آن که نخستین دست آورد و موفقیت سیاسی بود، غازی امان الله خان دست به ابتکار اصلاحات جامع سیاسی، اداری، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی زد. اهداف عمده اصلاحات دوره امانی در قدم اول تأمین وحدت ملی و بعد از آن ترقی، انکشاف و پیشرفت مملکت بود. وی کوشید تا توسط سلسله از پلان‌های انکشافی و اصلاحی افغانستان را به یک کشور پیشرفته و مدرن، غیر وابسته و متکی به خود تبدیل کند. متاسفانه پلان‌های انکشافی، اصلاحات یا تجدد و تحول امان الله خان که در آسیا به سابقه بود و میخواست جامعه قبیلوی پراگنده و متفرق را به یک افغانستان پیشرفته و مدرن، غیر وابسته و متکی به خود تبدیل کند، با مخالفت شدید انگلیس، بزرگترین نیروی استعماری که میخواست منطقه را تحت نفوذ خود داشته باشد، روبرو شد. شاه امان الله خان توجه زیادی به ملت سازی، ایجاد یک دولت مستقل مرکزی، دوری از قبیله گرایی و موضوعات مربوط به قانونیت و مشروعیت داشت و به همین منظور شخصا سفرهای به مشرقی، قندهار، مزار شریف و قطغن داشت
ضمن تفتیش دوایر دولتی خود را از شیوه‌های تطبیق قانون آگاه می‌ساخت. در این سفرها او را مأمورین وزارتخانه‌های مختلف همراهی می‌کرد و از این طریق می‌خواست احترام به قانون را در ذهن مأمورین دولتی جایگزین ساخته و مردم را با ضرورت پیروی از قانون نافذ شده آشنا سازد و در پهلوی مجازات کسانی که مرتکب خلاف ورزی از قوانین می شدند با آن مأمورینی که وظایفشان را درست پیش برده بودند مکافات می داد. فلسفه اداری غازی امان الله خان استوار بر دوستی، محبت و وفاداری با رعیتش بود. او برای تأمین وحدت ملی بر محور حقوق مساوی مردم در برابر قانون و انکشاف سیاسی مملکت اولین قانون اساسی کشور را به نام نظامنامه اساسی دولت تصویب و به تاریخ 20 حمل 1322 شمسی به تصویب 872 نفر از ارکان دولت و سران قبایل حاضر در لوی جرگه جلال آباد رساند. مطابق به ماده 16 قانون اساسی تمام اتباع افغانستان بر طبق شریعت و قوانین دولت از حقوق و وجایب مساوی برخوردار بودند. غازی امان الله خان معتقد بود که با وضع یک قانون لیبرال و عاری از تعصبات، تهیه قوانین و نظامنامه‌های امور اداری، تشکیل دستگاه پارلمانی و تفکیک قوای سگانه مقننه، اجراییه و قضاییه حاکمیت قانون را نافذ و یک دولت مرکزی را ایجاد کند تا زمینه ساز وحدت و یک پارچگی سیاسی ملت، قبولی مسئولیت‌های مدنی و تغییرات مثبت اجتماعی باشد. و این معتقد بود که هندو، هزاره، شیعه، سنی، احمدزایی، پوپلزایی نداریم، بلکه همه یک ملت هستیم و آن افغان. د غازی امان الله خان په واکمنۍ کې د لومړي ځل دپاره لومړنۍ زده کړې وړیا او اجباري شوې. د ښوونکو تربیې ته پاملرنه وشوه او دارالمعلمین ته وده ورکړل شوه. د نورو هیوادونو سره کلتوري اړیکې ټینګ شول او د ښوونځیو دپاره خارجي پروفیسران راوبلل شول. د امانی او امانیه لیسو، د هرات د دارالمعلمین، د قندهار، مشرقي، بلخ، هرات، پکتیا او قطغن د رشدي ښوونځیو، د تلګراف، رسامۍ، نجارۍ، معمارۍ، زراعت، دارالعلوم، مستوراتو، حربي او پولیسو، موزیک، غالۍ اوبدلو، تدبیر منزل او طبیه مسلکي ښوونځیو په ګډون په ولایاتو کې د 323 ښوونځیو جوړول، تر 80,000 زیات زده کوونکي، 250 ښوونکي، د تالیف او ترجمې د ټولنو جوړول، د 132 عنوانه درسي کتابونو خپرول او د علمي کدرونو د روزنې په موخه د لوړو زده کړو لپاره ترکیې، جرمني، ایټالیا، فرانسې او شوروي اتحاد ته د محصلینو استول د دغه دورې روښانه لاسته راوړنې دي. غازی امان الله خان ډیره هڅه کوله چې په هیواد کې د قانون حاکمیت منځته راشي. له همدې امله د ژوندانه د ټولو ټولنیزو، اقتصادي او کلتوري چارو په هکله نظامنامې او قوانین منځته راوړل. په دغه لړ کې په هیواد کې د لومړي ځل دپاره د مطبوعاتو داسې نظامنامه یا قانون جوړ شو چې د مطبوعاتو او وینا ازادي تضمین کوله او په ایشیا او شاوخوا هیوادونو کې ساری نه درلود. په اماني دورې کې په مرکز او ولایاتو کې تر 23 زیاتې ورځپاڼې، ونیزې او مجلې خپرېدلې. آزاد خپرونې د دې دورې یوه خاصه ځانګړتیا وه. په هیواد کې د لومړي ځل دپاره
آزادو او غیر دولتي خپرونو ته اجازه ورکړل شوه. د ارواښاد محی الدین انیس تر مسؤلیت لاندې د انیس ورځپاڼه د هیواد د مطبوعاتو په تاریخ کې لومړنۍ آزاده او غیر دولتي خپرونه وه. دا خپرونه وروسته د محمد نادر شاه د واکمنۍ په وخت کې دولتي شوه او لا تر اوسه هم په کابل کې خپریږي. پر انیس سربیره د نسیم سحر او نوروز په نامه آزادو جریدو هم خپرونې درلودې. په نورو خپرونو کې د امان افغان، ابلاغ، حقیقت او اتحاد مشرقی، نیلاب، افغان، اتحاد و ابلاغ، اتحاد، آینه عرفان، غازی، آواز، اتحاد اسلام، بیدار او پښتونشخ خپرونې هم شامل وي. په ولایاتو کې هم اونیزو په خپرېدو پیل وکړ. په پکتیا کې غازی، په هرات کې اتفاق اسلام، په پروان کې ستاره افغان، په قطغن کې اصلاح، په قندهار کې طلوع افغان او نورو خپرونو نمونه یادولی شو. د ښځو دپاره هم د ارشاد النسوان په نامه اونیزې خپرونې پیل کړې چې د خپرولو چارې د ارواښاد محمود طرزي مېرمنې پر مخ بیولې. د اماني دورې په نشراتو کې مسلکي خپرونې هم شامل وي، لکه د ښوونې دپاره د معارف معارف، د اردو دپاره مجموعه عسکري، د روغتیا دپاره مجموعه صحي، د اقتصاد دپاره ثروت، د کرنې دپاره زراعت. د لومړي ځل دپاره په مرکز کې یوه کوچنۍ راډیو او په لویو ولایتونو کې د معارف مطبعې فعالې شوې او د خارجي کتابونو د ژباړې دپاره د دارالترجمو جوړول هم د هیواد د دغه طلایي دورې هغه هڅې وې چې د عصري معارف او کلتوري او ادبي آثارو د تخلیق دپاره ترسره کېدې. تشکیل سیستم جدید و بهتر جمع‌آوری مالیات، تبدیل مالیات جنسی به مالیات نقدی، رویکار کردن سیستم پرداخت مالیه مستقیم، لغو مالیات ناگهانی و غیر معقول مثل سرچربی بیبی، تدوین محصول جدید گمرکی برای تشویق واردات و صادرات، لغو مالیات داخلی برای انکشاف تجارت داخلی و خارجی، ترتیب احصایه حیوانات برای جمع‌آوری مالیه مواشی، سروی اراضی برای جمع‌آوری بهتر مالیات، درآوردن محاسبات دولتی به شکل عصری، به میان آوردن واحد جدید پولی به نام افغانی، اولین چاپ بانکنوت، تأسیس بانک ملی، تعیین بودجه سالیانه و تنظیم عواید و مصارف دوایر دولتی، توسعه تلفن و تلگراف، ساختن جاده‌های جدید و ترمیم سرک‌های قدیم، اصلاح خدمات پستی، افتتاح اولین پروگرام هوانوردی ملکی، تعمیر یک تعداد پلها، روی دست گرفتن سیستم آبرسانی، بهره برداری از معدن زغال سنگ و رخام، پیشنهاد و قراردادهای سروی و استخراج معادن، تشویق تجارت و قانون حمایت از حقوق تاجران، تشویق زارعین و سهم گرفتن در نمایشات زراعتی، فعالیت اولین شرکت سهامی، پروگرام توسعه جنگلات، افتتاح اولین مکتب زراعت و وزارت زراعت، ایجاد محاکم خاص تجارتی، تأسیس شرکت‌های مختلف و متنوع تجارتی مانند شرکت ادویه، شرکت ثمر، شرکت اتحاد موترداران، شرکت برق، شرکت‌های قالین و قرقل و ده‌ها شرکت دیگر، وارد کردن و به کار انداختن فابریکه‌های متعدد تولیدی و صنعتی مانند گوگردسازی، سمنتسازی، چرمگری، بارودسازی، ترمیم موتر، صابونسازی، نختابی، پارچه بافی، پشمینه بافی، نجاری، یخسازی، روغنکشی، اسلحه سازی و غیره.
تأسیس استیشن‌های تولید برق در شهر کابل، پغمان، قندهار و جلال آباد، تمدید اولین خط آهن از ماشینخانه دمازنگ الی دارالامان، با میان آوردن اداره جنگلات جنوبی و مؤسسات نسلگیری اسب و پیله‌وری و غیره، طرح و پیاده نمودن پلان تولید و بکار اندازی دستگاه‌های دکمه‌سازی، قندسازی، پروسس لبنیات و حفظ میوه، برقراری خط پست هوایی بین کابل و ولایت بزرگ کشور و نیز بین کابل و کشورهای خارجی مانند ترکیه، ایران، هند و شوروی، چاپ و استفاده از اولین تکت پوستی افغانستان، تکمیل بند آب غازی و بند سراج غزنی و غیره از جمله دستاوردهای اقتصادی پیشوای انقلابی افغانستان غازی امان الله خان بود که مرامش تعمیر بنیوی و اساسی افغانستان بوده. آرزو داشت تحول اساسی و بنیادی را در افغانستان وارد کند. تأسیس شفاخانه‌های ملکی و نظامی، آغاز فعالیت زایشگاه، تأسیس انجمن سرمیاشت یعنی هلال احمر، آغاز فعالیت سناتوریم بگتوت پغمان، تأسیس دارالمجانین و یتیمخانه ها، آوردن آب آشامیدنی از پغمان به کابل در این جمله شامل بودند. وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان ناگفته هویداست. از 3-4 دهه به این سو قلب آسیا زخمی و خونچکان است. د امنیت نشتواله، جګړه او تروریزم، درانده انسانی تلفات، له خارجه پر افغانانو تپل شوي حکومتونه، زورواکي او بېعدالتي، اداري فساد، د مخدره موادو د مافیا په مرکز او د نظامی او استخباراتي فعالیتونو په یوې سترې هډې باندې د هیواد بدلیدل، د ملي او ولسي زعامت له منځه تلل، د اصیلو افغاني ارزښتونو بدلیدل او له لاسه ورکول، په ویره او ترهه کې ژوند کول، د خلکو بېوزلي، بېچارګي او ناامیدي، د هیواد نه د هیوادوالو د وتلو هڅې، په ویره او ترهه کې ژوند کول، د خلکو بېوزلي، بېچارګي او ناامیدي، د هیواد نه د هیوادوالو د وتلو هڅې، د علمي کدرونو او بشري قواو تیښته او وتل نه دا چې لا تروسه ادامه لري، بلکې لا تر بده هم بدتره کیږي. هغه شاعر څخه ویلي چې دا وطن د بې هنرو په قسمت دی، دا وطن د بې هنرو په قسمت دی، هوښیاري ده که هنر بلا د ځان شي، دلته قدر د دنیا دی بل څه نشته، په دولت باندې به خر خیرالله خان شي. آیا خپل تاریخ او تیرو تجربو ته په کتلو د خپل اوسني حالت د تحلیل او حیاتي ستونزو په نظر کې نیولو سره کولی شو چې یوې روښانه راتلونکي ته سترګې په لاره اوسو؟ آیا در نبود یک حکومت و زعامت ملی با حکومتی که مشروعیتش را از دست داده و در وظایف عمده ملیش هم ناکام بوده باشد می توان با آینده روشن دل خوش کرد؟ نن مونږ نه یوازې یو ملت نه یو، بلکې د استعماري طاقتونو د دسیسو، خودغرضو ګاونډیو هیوادونو د پلمو او کورنیو خرڅ شوو لاسپوسو ګوډاګیانو جنایتکارانو واک ته رسېدو په برکت د ملي حکومت، ملي ګټو، ملي افتخاراتو، ملي قهرمانانو او ملي ارزښتونو څخه ګډ تعریف هم نه لرو. زمونږ په ټوټې ټوټې شوې قبایلي ټولنه کې اوس هم د غل نه اتل جوړیږي. آیا په داسې ټولنه کې چې د ټولو بشري او طبیعي منابعو او امکاناتو د شتون سره سره هیواد او خلک د مذهبي، قومي، ژبني، سمتي او نورو ګڼو اختلافاتو په اور کې سوځي او د هیواد او ملت بقامو د ستر ګواښ او خطر سره مخامخ ده؟ د پرمختګ او ترقۍ خوبونه لیدلی شو،
موږ اوس هم وینو چې د دوه سري حکومت لخوا مو د استقلال د تلین په لمانځلو کې د استقلال د اتل نوم لا نه اخیستل کیږي او پر ځای د غل عکس ځوړندېږي. موږ اوس هم وینو چې د هیواد قسم خوړلي دښمنان مو څنګه د خپلواکۍ د نوم په اخیستلو او احساس په درلودلو سره تنکي ځوانان او ماشومان هم په وینو لمبوي او په هوانونو الوزوي. آیا په زورواکۍ، بېباکۍ او بلواکۍ کې د انکشاف او پرمختګ خبرې د ځان غولول نه دي؟ آیا په اوسنیو شرایطو کې د ترقۍ او پرمختګ د پلانونو خبرې تش په هوا کې تورې وهل نه دي؟ زه ستاسې د توجه نه مننه کوم او د تیر کال خپله پخوانۍ پوښتنه بیا تکراروم چې مونږ له تاریخه ولې زده کړه نه کوو؟ ما چرا از تاریخ نمی‌آموزیم؟ د یو خپلواکه، سرلوړي، آباده، غښتلي او یو موټی افغانستان په هیله او په دې هیله چې زموږ هیواد یو ځل بیا په سیمه او نړۍ کې وځلیږي.